یو شمېر تقاعد شوي کسان د تقاعد خزینې مخې ودانۍ ته راټولیږي او دوی وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حکومت باید د دوی غوښتنو ته پاملرنه وکړي. وایي چې 2.5 میاشتې کېږي د اسلامي امارت د مشر له فرمان وروسته دغه فرمان عملي شوی نه ده. که څه هم د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد یادونه کړې چې دوی ته به خپل د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او خپل حقونه به ژر ترلاسه کړي. دا چې د تقاعد شوي کسانو وضعیت څنګه دی، حکومت ورته کله د دوی د حقونو ورکړې تصمیم عملي کوي، په دې ټولو مسایلو به د متقاعدینو شورا له مشر افندي سنګر سره خبرې ولرو. سنګر صاحب ډېر ښه راغلاست، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. پیل به له دې ځای وکړو چې د تقاعد شویو کسانو وضعیت څنګه ده؟ تشکر له ټولو نه مخکې تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته او یو ځانګړی سلام د افغانستان ټول متقاعدینو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. د متقاعدینو وضعیت خو دا اوسنی نه ده، تقریبا دې کې دا 3 کاله د متقاعدینو وضعیت خراب ده، ځکه دغه متقاعدین خو هغه افراد او اشخاص چې ټول کارمندان د دولت او خپل د ځوانۍ عمر ټول د دولت په خدمت کې د افغانستان د خلکو د خدمت په باندې وقف کړی و. نو دغه ستونزې له 3 کلونو را شروع شوي. مخکې له امارت اسلامي نه د متقاعدینو ټول حقوق په اول د کال کې ټول کلنی حقوق ورکول کېدل، ولې په دې 3 کلو کې متقاعدینو ته د خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. ځکه دغه متقاعدین خو تاسو ته ټول بهتره معلومه ده چې دا ټول شیخفاني دي، سپینګیري دي، دا ټول په مرضو ډک خلک دي او په 3 کلو کې دی د هر متقاعد زندگی دغه حقوقو تیاره شوې ده. دغه حقوقو مطابق باندې دی یا شوی باته روزانه د دې مخکې وړله، ولې متاسفانه چې په دې 3 کلو کې زموږ د کورنۍ نظام، اقتصادي نظام ټول ګډ وډ شو دلته، ځکه چې یو تعداد متقاعدینو هغه اولادونه درلودل، هغه وظیفې وې، هغه هم په کور باندې ناست دي او اکثریت متقاعدین دا چې دي دا ټول په کرایي کورو کې زندگی کوي، ټول کورونه نه لري دلته. فیصدي درته وایم چې 80% به په کرایي کورو کې زندگی کوي. دغه په دغه 3 کلو کې دغه متقاعدینو کم شی چې د دې ماموریت په دوره کې خریداري کړي وو، د کور فرش، ظرف، لوښي، هر شی چې دا ټول په لیلام کړه، دوی خرڅ کړه خاص د دې لپاره چې د دې اباته وي یا شوسي، ځکه چې دا متقاعدین نو دا خو نیکه ده، دا پلار ده دلته، دا د لمسیانو خاوند ده، دا د یو لوی کورنۍ مشر ده او هر متقاعد په دې باندې باید موږ حساب نه کړو چې دا متقاعد یو شخص ده. دا هر متقاعد یو کورنۍ لري، په کورنۍ کې حد اقل چې اوسط یې ونیسئ نو 15 12 14 نفره ده اولادونه لري، نو داسې چې بیرته محاسبه کړي نو زه دا تقریبا درته وایم چې نیم قشر د نفوس د افغانستان متقاعد ده. ولې دغه متقاعدینو ستونزې داسې وزارت نشته چې زه خپله شخصا ورته نه یم تللی. په رسانو کې ما چغې وهلي دي، دغه د دې ټولې ستونزې ما بیان کړي دي، په راډیوګانو کې هم دغه ستونزې بیان شوي دي، په وزارتخانو کې دغه څه چې د امارت اسلامي محترم وزیران دي د متقاعدینو ستونزې ما په دغه خوله ټولو ته ویلي چې موږ دغه ستونزې دغه شی لرو. حتی مجبور سوم قندهار ته هم زه لاړم، 12 شپې مې قندهار کې وکولې چې دا زما د متقاعدینو ستونزې د محترم شیخ صاحب واوري. نو دغه ستونزې ورسره هم لیدله؟ بلې تاسو ورسره ولیدله؟ نه، رئیس صاحب دفتر و، رئیس کمیسیون سم شکایات و سکرتر و والی صاحب د قندهار دو سره ما ناسته ولاړه وکوله، ما نه پیشنهاد عریضه یې واخیسته، لمبر یې راته راکړه چې ته به په هفته کې وارې تاسې دا جریان کوئ. نو د دې په ستونزو باندې اوس دغه سپینګیري چې تاسې ګورئ په دې رسانو کې په ریاست تقاعد کې تمام ورځ ناسي، که یخي که ګرمي، دا متقاعدین خاص د دې لپاره دا له مجبوریت نه هلته د دې ریاست تقاعد مخکینی. که چیرې دغه متقاعد یو یا شوی باته د کورنۍ ولري، دا ډېر مشکله ده چې هلته د خپل ابرو عزت پایمال کې هلته په خاوره کې ناست اوسېږي. سنګر صاحب، دا چې تاسو له حکومت سره خبرې کړې، د وزارتونو سره هم خبرې کړې په ټوله کې، پر هغې وروسته غږېږو چې دوی در سره څه ژمنې کړي او دا مرحله تر کومه ځای رسېدلې، په هغې به وروسته بحث وکړو. دا چې څومره تقاعد اخیستونکي اعتراض کوي تاسو ته به معلوم وي، تاسو وایي د تقاعد مخې ته کیني، خزانې مخې ته ناست وي، هره ورځ مجبور دي د مجبوریت له امله راځي دلته کیني تر څو دوی ته خپل حقونه ورکړل شي، خپل حقوق ترلاسه کړي. شمېر معلوم ده څومره تقاعد اخیستونکي دي؟ نه، دا خو یو اعتراضي ټولنې مظاهره نه ده، یو د اعتراض لپاره اکثریت متقاعدین که ملکی دي که نظامی دي هلته خاص د حق د غوښتلو لپاره. دا په کم شمېر دی که په ډېر شمېر؟ نه، په ډېر شمېر ده، 200 300 نفره دا هر روزانه هلته راټولیږي، که هلته بیا نه د وزارت مالیې ته راځي، دا یو اعتراض ده. یعنې هره ورځ دوی دغه 200 300 تقریبا دومره کسان هلته ځي؟ نو زیات و کم خو به تفاوت په ارقامو کې خامخا وي دي، که ځکه څوک به مریض وي، څوک به کرا د موټر نه لري. نو موږ خو دا متقاعدین چې راځي اکثریت له دا نږدې ژویانو په پښو راځي، ځکه دا متقاعد پیسې نه
لري او که کوم یو لري نو هغه به یا به زوی نه یا به لمسي ته وایي چې ته 10 روپۍ ماته راکړه چې زه ریاست تقاعد ته ځم. نو دا له مجبوریت نه دلته راټولیږي. خاص د دې لپاره که چیرې دا مجبور نه وای دلته دغه اعتراض د دې لپاره پورته کوي چې دا زمونږ محترم دولت زمونږ دغه د سپین ږیرو د غریبو آواز واوري. دلته کوم بل هدف نشته. دا نه کوم سیاسي اعتراض ده نه سیاسي ټولنه ده. دغه زمونږ شورا هم نه سیاست پورې تعلق لري هیڅ چا پورې تړلی ده. زمونږ هدف یګانه هدف زمونږ دا ده چې زمونږ اعتراض باید زمونږ آواز باید پورته کړو زمونږ چارواکي واوري او دغه شورا چې زمونږ ده دا یو ارتباطي پول ده د متقاعدینو او د دولت سره. څو کاله کېږي چې تقاعد اخیستونکو خپل معاشونه نه ترلاسه کړي؟ د امارت نه ورېخوا دوی معاشونه په وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي ول؟ یو تعداد متقاعدین خو په جمهوریت کې هم پاتې دي معاشونه یې حقوق نه دي ورکړل سوي ځکه چې تحول راغی. دا خو په اساس د نوبتو ریاست تقاعد هر میاشت یو میاشت هر وزارت خانې ته ټاکي چې په دغه تاریخ دی باندې نو اکثریت متقاعدین زموږ د متقاعدین د جمهوریت وخت کې پاتې دي. داسې متقاعدین موږ لرو چې اسناد په وزارت خانه کې تقاعد ورکړی مکتوب علم خبر اخیستی ولې اسناد ریاست خزینې ته نه دي تللي. یو تعداد نظامیان دي چې اوس فعلا اسناد په هغه کې پیژنتون کې پراته دي. یو تعداد موږ داسې افراد او اشخاص لرو چې هم ملکي هم نظامي چې فعلا لپاره هغوی نه تقاعد دي نه برحال دي بې سرنوشته پاتې دي. چې دغه زمینه کې بیا رئیس صاحب د خزاین د وزارت مالیې ډېره ښه خبره وکړه چې دغه سرنوشت هم موږ تعین و. ځکه دا مشکل ده. دا خو کارمند د دولت ده. دا خو تحصیل یې کړی ده په دغه رشته کې تخصص لري نو دا باید مجبور ته چې دولت کې کار وکړي. د فعلا لپاره نظامي ده که ملکي ده ډېر خلک دي چې فعلا لپاره بې سرنوشته دي. هغه اوس چاته وژاړي نه تقاعد لري نه اسناد جوړ شوي دي نه تقاعد ریاست تقاعد ته دوی اسناد دي. داسې بې سرنوشته خلک هم موږ لرو دلته فعلا. یعنې ټول مستحق دي؟ بلې دا ټول مستحق دي. مستحق په دې باندې دي چې دا تقاعد خو داسې هوایي پیسې نه دي که نه. دغه د کارمند د دولت چې کوم وخت کې برحاله اوسېږي موږ نه د تقاعد په نامه صکوک په نامه د مالیې په نامه باندې موږ نه پیسې ګرځېدلې. زما له معاش نه د ټولو متقاعدینو له معاشو ځینې نو دغه پیسې ګرځول کېږي چې دغه کوم وخت کې دغه کارمند د دولت خو دایمي لپاره دا سنو سال کې په دې باندې نه پاتې کېږي. دا به سپینګیری کېږي دا به غریب کېږي. نو دغه پیسې د افغانستان بانک کې دا ذخیره وي. نو دا ذخیره پیسې دي دا ما نه دي ورکړي. ما پر رضا دا تقاعد نه دولت دا تقاعد ما نه ګرځولی ده. دا اوس چې موږ ډېرې چیړې وو د دې لپاره چې دولت ته تا ما نه دا د تقاعد په نامه پیسې وګوره مالیه تا رانه ګرځولی ده. ما خپل رضا نه ده درکړې چې ته دا در واخله ذخیره که ما ذخیره جوړولی او بل چېرته به مې جوړه کړې وه. ولې په اساس د قوانینو باندې دا یو عام هغه د په خارج او په داخل کې اصول دي چې هر کارمند دولت د تقاعد په نامه باندې پیسې حتی د خلفاء راشدینو نه را په دې خوا دا کار ده. ګوره دا اوسنی نه ده تقاعد. خلفاء راشدون حضرت عمر رضی الله عنه یو یهود ته د بیت المال نه پیسې ورکړي چې دنه اجازه اخیسته وه نو هلته هغه کلمه وه اوس د تقاعد په نامه شوله. زموږ بعضې ملګري داسې فکر کوي چې ولا دا تقاعد یو اضافي شی ده. اضافي نه ده. دا د یو حق بسلام حق د یو کارمند دولت ته چې تقاعد کېږي د سپینګیری کېږي نو دا خو تحصیل یې کړی ده. د چې اسلام د تقاعد په اړه څه وایي څه باید کوم مرحلې د مغه باندې بحث کوو کله چې دغه متقاعدین د حکومت د چوکاټ لپاره د ارزښتونو د ګټ لپاره د خپل هیواد د خاورې لپاره دنده سرته رسوي ولې په وروستیو مرحلو کې د تقاعد اخلي وروسته حکومت باید ناغېړي وکړي؟ زه خو داسې فکر مخکې عرض وکړو چې دغه تقاعد پیسې دغه حقوق چې موږ وایو دا یو شرعي مسلم حق دی او متقاعد ده. ځکه دولت ما نه پیسې ګرځولي دولت زما قرضداره ده. زه هغه د قرض پیسې ترې غواړو. موږ اضافه کوم فرمایش نه لرو کوم غیر مشروع تقاضا دولت نه موږ نه کوو. نو دولت مجبور مکلف ده ځکه چې د دولت د رعایت یم. دولت د افغانستان بانک کې زما پیسې هلته ذخیره شوي دي. زما معاش نه پیسې ګرځولي هلته ذخیره دي. یو پوښتنه که داسې وکړو ډېره ساده به هم اوسېږي دا تقاعد په څومره وخت کې دوی اخیستلی شي تر څو خپل حق ترلاسه کړي د فعلا لپاره؟ یعنی که چېرته خپل حق پوره ترلاسه کوي دوی کوم حکومت په چوکاټ کې چې خدمتونه کړي دي هماغه حق که چېرته ترلاسه کوي څومره مقدار به وي په څومره وخت کې به یې ترلاسه کړي؟ دا په اساس د رتبې فرق کوي. میاد خدمت فرق کوي. دلته بل نظامونه فرق کوي. صحیح.
اوس دا متقاعدین د اوسني دي د داود خان نه را په دې خوا دا نظامونه دلته پاتې دي متقاعدین پاتې دي د هر نظام معاش جدا ده په دې اخر کې جمهوریت کې په نامه د ریفورم څه ګوره د دې معاشونه جګ شو چا چې معاش جګي دي همغوره تقاعد پیسې ته نه زیاتې ګرځي چا چې تحصیل زیات کړی وي هغه ته همغوره پیسې زیاتې ورکوي همغوره تقاعد ته نه زیات ګرځي ډاکټرا چې څوک لري دلته موږ حقوق لرو چې قاضیان دي د دې معاش له ټولو نه لوړ ده نو دکې هر یو کې فرق یو داسې کسان دي چې لیسانس نه دي هغه ارکان حرب نه ده هغه ډاکټرا نه لري موافق د لیسانس نه دي د هغې معاش کم ده نو دا په مختلفو کټګوري باندې معاش ویل کېږي د هر یو معاش تقاعد چې چا نه مانه 10 ګرځېدلي چا نه 20 ګرځېدلي چا نه چې 20 ګرځېدلي هغه ته ډېرې پیسې تقاعد ورکوي چې مانه 10 ګرځېدلي دې ته کمې ورکوي نو دا په اساس د رتبه میعاد خدمت درجه تحصیل دا په نظر کې نیول کېږي دغه اسناد چې کومه مرجع نه کارمند د هر وزارتخانې دي چې تقاعد اخلي موږ ورته علمي خبر وایو دا علمي خبر کې لیکل کېږي چې دا مسؤلیت نه لري دنه چې په هر شی کمیز او کمپیوټر او کتفانچه سلا په جمع کې لري نو دغه علمي خبر نه ټول تنه تسلیم دولت اخلي دته علمي خبر ورکړي چې تخلا دته به اکرامي ورکول کې اکرامي پس لغنه دا اسناد جوړیږي ټول زی ریاست خزینه ته ریاست تخینه ته همدغه پیسو له طرفه دغه میاد خدمت په اساس باندې الته د سنجش کې زمونږ حقوق پر ریاست تقاعد کې الته تثبیت شوی تیار تثبیت د اوس نه تثبیتیږي دا له پخوانه تثبیت شوی په هر مختلفو نظامو کې د هر متقاعد جداګانه هم رتبه بمي هم تحصیل بمي ولې حقوق فرق خلته میاد خدمت یو جګ دی او ټیټ د ځکه چا 10 کاله خدمت کړي چا 10 کاله کړي چا 40 کاله کړي د کی تفاوت شته ده خیر نه ټول به ترلاسه کړي که په هر دا خو حق ته مجبوري ترلاسه کی ولې د دې توزیع دغه تقاعد دونه مشکل کار نه چې دا زمونږ فعلا لپاره موږ ته داسې یو غاټ د یو قضیه موږ ته جوړه شوې ده پیسې د بانک دي اسناد زما پر ریاست تقاعد کې دي زما میاد خدمت معلوم ده درجه تحصیل می معلوم ده وزارت مالیه ما ته کارت را کړی ده جیب کې به دا سره شته وزارت مالیه ما ته د بانک کارت را کړی نو د کې ستونزه څه شی ده ځکه حقوق تثبیت دي چې دته باید په کال کې دغه حقوق ده حکومتو په دغه وخت کې چې هر حکومت کې د تقاعد کې نو ته حقوق تثبیت شوی ده نو هغه اسناد نو هغه خو نه سم ویل چې هغه حکومت نه هغه حکومت چې ما ورته خدمت کړی ده زی تقاعد را کړی زی پیسې منه ګرځولي هغه رقم حقوق تثبیت کړي نو د سیمه کېږي چې هر نظام راشي ځان ته حقوق تثبیت شي نو دلته موږ په دې باندې وایو چې اوس موږ وایو چې دغه تثبیت د حقوق چیرته کېږي ما پښتنه وکړه تاسو تثبیت د حقوق محکمه کې کېږي ولې زه دا وایم چې محکمه د متقاعدینو لپاره نه ده محکمه د مجرمینو لپاره جوړه شوې ده څارنوال دوسیه جوړي کوم نقص چې کړی هغه محکمې ته ځي هلته فیصله کوي بیا دا رئیس بریستري محکمې موږ سره حل کوي دا ستاسو دا محکمه نه ده چې تاسو فکر کوئ دا حقوقي محکمه ده جنایي محکمه نه ده نو دا فعلا لپاره دې ته موږ منتظر یو ډېره زیاته مننه د مې وروسته بیا راشو درون لیدونکو لرنه د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خرغلاس ستړي مشه خیا د سانګر صاحب قوانین د تقاعد کوونکو د معاشونو په اړه څه وایي جناب العزیز صاحب د قوانینو په هکله باید زه عرض وکړم چې دغه هر چوکاټ کې قانون موجود ده که برحاله هم قانون ده که تقاعدي هم یو قانون ده که جزایي هم دلته قانون موجود ده موږ د فعلا لپاره ګوره قانون ذاتي د افسرانو لرو قانون د کار لرو ملکي او نظامي نو دغه حقوق چې زه غږېږم هلته موږ فیصدیګانې هم ټول شیان دلته په ډېر روښانه دا کتابونه دي دا قوانین هلته واضح نوشته دي چې په دغه میاد خدمت کې دغونه چا چې دغونه خدمت کړی دونه اضافه کېږي په دې رتبه چې دومره ده موږ په قانون کې بیا یو بل شی هم لرو چې قطع علاقه په نامه باندې ده چې هغه حکم د رئیس جمهور اخیستل کېږي چې زه ماته دغه ټول حقوق زما یو دمې راکوي راته دا هم دا په قانون کې شته ده ولې فعلا چې اوس ما اورېدلي دي د قطع علاقې په نامه باندې دا کوي ځکه ټول حقوق اوس دا ګوره قوانین مختلف دي یو چا 40 کاله خدمت کړی نو دا خو نه کېږي چې د 10 کالو په میاد خدمت کې ته د تقاعد پیسې جمع کړې ضرب د 10 کالو کې د حقوق ورکړل شي نه دا داسې هم نه ده که نه نو موږ باید اول دغه قوانین چې څه دي د پخواني امارت اسلامي قوانین ما سره شته ده هغه کې تقاعد په سوده ملا محمد عمر اخندزاده قرار غټه امضا ده ما سره
نو دا هغه قوانینو کې هم شته، د جمهوریت په قوانینو کې هم شته، د له هغه نه مخکې په قوانینو کې هم شته. دا تقاعد یو اصل ده. نو فعلا لپاره دغه حقوق چې دي دا ټول په قوانینو کې واضح مشره چې څوک دغه خدمت کړی دغه باید ورکړ شي، دغه د میاد خدمت دغه تحصیل چې کړی دغه که پانتون نه فارغېږي دغه که څوک وفات کړی د دې لپاره دغه ټول مشره ټول مواضع زمونږ په قوانینو کې شته ده. ځکه دا قوانین موږ ورته لغوه نه شو ویلی. ولې ځینې کسان سنګر صاحب شته ځینې عالمان باید کو چې د تقاعد شوي کسانو د تقاعد په اړه مختلف نظرونه لري، بېلابېل نظرونه لري. پوښتنه به همداسې وکړو چې اسلام د تقاعد په اړه څه وایي؟ تاسو ته ما مخکې عرض وکړ چې دا تقاعد کلمه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه د مسلمانو خلیفه دا شروع شوې ده. اسلام خو یو د دین یو د قرآن یو د نو پس مشکل الحمدلله. نو بیا بېلابېل عالمانو بېلابېل نظرونه. عالمانو خو دا ښکار هم من کړی ده. 3 میاشتې اکاډمي علومو ته دا یو وخت کې موږ ته وویل شول چې تقاعد حرام ده. دغه ما خپله په همدې رسانو کې همدې ورزي صاحبانو ته به ویلې چې چا ویل چې حرام ده؟ دا وزارت مالیې یو پیشنهاد ورکړی و، طرحه یې جوړه کړې وه اکاډمي علومو ته. هلته دغه موضوعګانې چې تاسې مخکې عرض وکړو چې دلته دغه طرحې بعضې علماو دا نظر ورکړی ورته چې بیا اکاډمي علومو کو یو شورا وه د اسلامي شورا وه، دې کې ما خپله شرکت وکړو 3 ورځې. دا خبرې موږ ټولې دا خبرې هلته واچولې چې دا په قوانینو کې دي. نو که چیرې هغه وخت کې دی هم امارت اسلامي هم د تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځولې، مالې که چیرې حرام وي دا د تقاعد، نو امارت اسلامي د فعلا لپاره ولې د تقاعد په نامه باندې پیسې وضع کوي؟ چې بیا فعلا بیا شیخ صاحب فرمان ورکړ چې د تقاعد په نامه باندې کارمند د دولت نه پیسې وضع نشي. دا تقاعد کلمه اخواته کړله. ولې دې کې علما شته ده، د علماو نظر هم شته ده، موږ فتواګانې هم جوړې کړي دي. نو دې کې کوم مشکل دی تقاعد کې نشته، ځکه چې استاد دغه بېلابېل مختلف نظرونه ولې راپورته کېږي؟ دغه علتونه لاملونه خو معلوم وي. خو یو شی بل زه عرض کوم چې دغه قوانین باید سړی مطالعه کړي. صحیح. سړی باید یو پوهه ولري. فکر مې کوي چې مهم به اسلامي قوانین وي. اسلامي قوانین باید مطالعه شي، ځکه دلته شرعي نظام ده. موږ فعلا شرعي نظام کې دلته. خو بیا زه دا وایم چې یو حق نوم دی الله حق ده. نو دا خو زما حق ده، تا ته ما درکړي، زه په خپله پیسې درنه غواړم، قرض پیسې مې نه راکوې. نو ما خو خپله نه دي ویلي چې دا زما نه وګرځوه، دولت ګرځولي دي. زه دولت نه ما خپلې پیسې چې زما ټولې سوي هغه پیسې موږ ترې نه غواړو. نو دې کې موږ علماو ته معذر یو، موږ کوم پرېکړې ته دا متقاعدین ټول تحصیل کرده قشر ده، دا ټول روشن فکره قشر ده، دا ټولو دې وطن ته خدمت کړی ده. دا کوم بغاوتګر نه دي، دا سپین ګیري. دوی هغه خپل حقوق غواړي اضافه کوم ته. ګوره امارت اسلامي د موږ نه وایي چې ته ما ته دغونه روپۍ راکړه، ما ته چوکۍ راکړه. موږ دا تقاضاګانې موږ لرو. موږ وایو چې موږ ته خپل حق راکوي، بس خلاص نور هېڅ شی موږ له امارت اسلام. نو اوس بیا موږ دومره شکرګزاره سولو چې شیخ صاحب پس له 3 کلونه یو فرمان صادر کړي چې د متقاعدینو حقوق ورته باور کړي چې د متقاعدینو لکه اختر غوندې یو بل ته مبارکیګانې تقریبا 1.5 میاشته دا خبره وځنډېدل، عملي شوې نه ده. نه عملي په دې نه ده چې هلته دی خو نوشته کړي چې یو محکمه باید ایجاد شي، ځانګړې محکمه د متقاعدینو په نامه باندې، چې دې مورد کې زه سترې محکمې ته هم لاړو چې دغه محکمه پسې بیا ډېرې ویلې چې دغه د مجرمانو محکمه جدا ده، دا د متقاعدینو لپاره یو ځانګړې محکمه ده چې تاسې حقوقو بعضې مسایل دي کې باید تثبیت شي. په دې محکمه رامنځته شوې نه تر اوسه ایجاد شوې نه ده. دا فرمان کې ایجادېږي. نو دغه کې موږ هم ورخطا یو. موږ هم د اخر کې به اوس بیا هم زه ووایم چې امارت اسلامي ته زه پیشنهاد کوم چې دا محکمه زر دایر شي چې موږ ته دغه حقوق راکړ شي. ګوره دا ژمې موږ باندې دا یو ژمی نه ده چې په یخو سړو کې دا د هر متقاعد کور ته چې لاړ شي بوشکې د اوبو ګرمۍ هغه یو کمپله بړستن لاندې چې دا هغه کې زندګي کوي. نو دا سپین ږیری توان د یخنۍ هم نه لري، توان قوه فزیکي هم نه لري. نو دا په دې ژمي کې موږ څو ژمي ګوره په همدې اوبو بوشکو ګرمولو باندې او کاغذ سوځولو باندې په دې باندې دا متقاعدینو دا تیر کړم. اوس هر څو ورځې بعد زموږ روژه را روانه ده. نو زه په دغه ډوډۍ ونه لرم، زه اقتصاد ونه لرم، زه پیسې ونه لرم. نو دا روژه نیول خو موږ ته ډېره مشکله وکړه، ډېرې سختې روژې موږ ونیولې. دا د یو مشکل په دغه مورد کې بیا موږ وزیر صاحب د مالیې سره موږ دغه کېناستو چې دا زما بعضې سوالو ته وزیر صاحب مالیې ډېر انسانیت وکړو، ډېر شرافت یې موږ سره وکړو. دغه ټول سوالونه یې حل شو. موږ سره دا یو سوال و چې
نو څنګه کولی شي چې 1,70,000 زیات او کم متقاعدین دي دا محکمه څنګه حکم ورکولی شي؟ دا خو یو ډېره اوږده پروسه ده. ولې موږ د اوږدې پروسو توان او طاقت نه لرو. موږ باندې 3 کاله تېر شوي دي. موږ فعلا لپاره ډېر عاجل کومکو ته موږ ضرورت لرو دلته، ځکه چې یا شوی باتي ته موږ ضرورت لرو، موږ ګرم شیانو ته ضرورت لرو، موږ دوا ته ضرورت لرو. ډېر متقاعدین زموږ بې دوام دغسې مړه کېږي. د تفکین او تسهیل پیسې چې دي هغه اخوا دخوا موږ راټولو، خو همړی موږ ښخوو. څومره خوشبینه یې چې دغه د اسلامي امارت د مشر فرمان ژر عملي شي؟ فرمان باید ژر عملي شي. خوشبینه یې ورته؟ ولا زه خوشبینه یم، خو دې خوشبینه به هغه وخت کې اوسم چې ما خو یو بل رسانې ته مې ویلې چې موږ خو مبارکیګانې یو ته ورکړې، ډېرې سختې خوشحاليګانې مې وکړې چې دغه خوشحاليګانې زموږ بیرته په اوښکو باندې تبدیلې نه شي. دا نو وزیر صاحب مالیې دا ټول خبرې موږ ته مشکل حال سو. محکمه تر اوسه نه دی ایجاد شوی. په دې محکمه کې بیا وزیر صاحب مالیې موږ ته وویلې چې موږ حنیفي صاحب وظیفه اخیستې ده چې یو طرزالعمل جوړ شي د دې محکمې، چې یعنې څنګه دا محکمه مخ ته ځي، په کوم اساسو دا یو طرزالعمل. حنیفي صاحب مکتوب نوشته کړی، رسمي یې ورکړ وزارت مالیې ته، نوشته کړي دي چې دا مولوي صاحب، دا مولوي صاحب، دا مولوي صاحب 8 نفره په شمول د رئیس صاحب د خزاین د وزارت مالیې او رئیس صاحب د تقاعد د خزینې، دا په دې کمیسیون کې شامل خلک دي. دا کمیسیون دا درېیمه جمعه ده چې دوی په دې باندې کار روان کړی ده، چې دا نن ما معلومات واخیسته رئیس صاحب د خزاین هغې ویل چې موږ دغه کمیسیون کار شروع کړی ده، په دغه باندې کوو. په دې نږدې ورځو کې د دې به دغه طرح هم جوړه شي. دا کمیسیون دا طرحه به جوړیږي او دا به بیا ځي حنیفي صاحب ته او دا به بیرته بیا راځي چې دا به څه وخت شروع کیږي. نو دې کې موږ ته غټ سوالونه دي. ځکه فعلا لپاره ما ته تاسو یا وړاندې یادونه وکړه چې کندهار ته لاړلی، هلته مو له ځینو چارواکو سره هم لیده کاته وکړله، څه یې درته ویله؟ هغوی هېڅ چا ما ته مالیه نه ده کړی. دا هر وزیر صاحب ته چې زه تللی ما مشکل یې ورته ویلي متقاعدین دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو. هلته هم دا خبرې ما ته وي. یو خبرې دی یو عمل ده. عمل خو دا 3 کاله په تېر سرته ورسول په ځینو مرحلو کې لږ پرمختګ هم نه ده شوی؟ نه، 3 کاله کې خو ما درته ویل اسلامي امارت وزیر غلام مجاهد وایي چې په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې، پرمختګ شوی ده. پرمختګ خو ما دغه ویلې چې فرمان راغی، محکمې ته یې وظیفه ورکړه، کمیسیون ایجاد څه، حنیفي صاحب په خپل امضا باندې کمیسیون ایجاد کړی ده. دغه څو نفره شیخ صاحبان یې نیولي دي دلته، کمیسیون کار خپل شروع کړی ده چې دا په کوم اساس باندې دغه طرزالعمل دی جوړ کړي. دا طرزالعمل به بیرته ځي حنیفي صاحب هغه امضا کوي، بیا نو پس له هغه نه چې څه کېږي دا د ذبیح الله مجاهد خبرې. کندهار ته تګ مو ضرور ولو؟ دا خو 2 کاله مخکې زما تګ تللی و کندهار ته، اوس نه ده. خپله خوښه تللی وی که؟ نه خپله خوښه. زه خو هر شي ته چې ځم خپله خوښه، ځکه چې موږ اوبه وړي وکړو، هر شي ته لاس اچو چې چېرته هم لاس باندې شي که نه، موږ خو مجبوره وو. ځکه ما عرض وکړو چې شاید داسې متقاعدین د مجبوریت د کابل کې نه حلیدلو؟ نه، که حل شوی وی خو ما درته ویلې مولوي صاحب کبیر ته تللی یم 3 دفعې، وزیر صاحب داخلي ته تللی یم 2 دفعې، وزیر صاحب دفاع ته تللی یم 4 دفعې، وثیق صاحب ته رئیس امنیت ملي ته تللی یم 4 دفعې. دوی ستاسو غوښتنې شریکې کړې وې له د پرېکړو له ادرس سره؟ دوی ټولو موږ سره مراد کړی. وزیر صاحب دفاع د دستي عاجل مکتوب ورکړ وزارت مالیې ته، وزارت مالیې ګزارش وغوښته رئیس خزاینو نه د تقاعد، هغوی بیرته گزارش ته، دا گزارش بیرته ما وزیر دفاع ته ویوړ. خپله وزیر صاحب دفاع چې دا خبر دی ذبیح الله مجاهد سره هم زه ناست یم، چې هغه ذبیح الله مجاهد ما ته په ډاګه ویلی چې ستاسې کار دغه 3 جلسه ده چې په شورای وزیرانو کې وزیر صاحب دفاع پیشنهادوي چې دغه حقوق ته دی ولې نه ورکول کېږي. نو دا مسایل تللي دي دلته چې دا موضوع ونه سوله، ځکه زه په دې پوهېږم چې یو وزیر پولیس صلاحیت نه لري دلته. پولیس صلاحیت دی هر څوک چې د دولت پر راس کې هغه پولیس صلاحیت لري. نو د هر یو پیسې د حقوق د پولی صلاحیت زموږ د هر وزیر معلوم ده. دا پیسې د متقاعدینو چې دا صلاحیت د وزیرانو نه وتلي دي، دا پر راس د دولت کې فعلا شیخ صاحب دا ارتباط لري دغه پیسو پورې، هغه باید حکم ورکړي ورته. د وزیر په هغه باندې نه کېږي. زه مجبور شم چې زه باید هلته لاړ شم، عریضه مې ورکړله. فرمان صادر شوی ده، له دې وروسته فکر کوئ دغه فرمان صادر شو، دا لږ لاره بیا اسانه کړې وي؟ ډېره اسانه ده، لږ هم نه، ډېره اسانه ده چې اوس موږ دا وایو چې دغه کار لږ زر مخته لاړ شي، نور خو چې شی پاتې نه دي پکې.
رئیس د خزانو د وزارت مالیه موږ ته په ډاګه ویل بودیجه کې زه هیڅ تشویش نه لرم موږ مخکې تشویش درلوده د بهرحالانو کې لرو ولې دې کې وسته چې موږ کافي بودیجه لرو دې لپاره ښه بودیجه هم کافي شته کمیسیون هم شته فرمان هم شته حکم هم صادر سو زمونږ هم حق ده نو دغه مشکل په کوم ځای کې زه فکر کوم چې د کاغذي مشکل خو باید ډېر زر حل سي ځکه دا 2.5 3 میاشتې په دې فرمان باندې صادر شوی دي او ټول امیدواري د فرمان ته زخته ډېره غټه امیدواري موږ درلوده د مې وروسته به راوګرځو ملکې دو برخه باندې به هم بحث وکړو درنو لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ ښه سنګر صاحب دا چې فرمان صادر شوی دی او عملي کېدو ته یې شیبې شمارو شپې ورځې شمارئ متقاعدین په ټوله کې پوښتنه به هم دا راشي چې ولې ژر نه عملي کېږي تقریبا 2 میاشتې پوره کېږي او 9 میاشت دومره موده تېره شوله عملي کېدو خبرې چېرته دي موږ په دغه باندې موږ هم دا انتظار چې ولې نه عملي کېږي عملي کېدل د وزارت مالیې خبره ده کار دی غیر کنه البته هغوی سره به تاسو خبرې کړې وي غږ بالکل ټول حتی ما ویل دا ډېره اوږده پروسه ده وزیر صاحب د مالیې په ډاګه ویل دا پروسه ما ډېره لنډه کړې ده ځکه هلته په فرمان کې لیکل شوي دي چې هر متقاعد ځي یو ورقه جداګانه کوي محکمې ته د هغه په اسنادو هغه باندې به بررسي چې بیا دا مشکل وزیر صاحب د مالیې حل کوي وایي هر وزارت خانې ته یو ورقه عرض کېږي دا یې موږ سره وکوله یعنې ما درته مخکې عرض وکړو چې وزیر صاحب د مالیې سره زه چې کېناستو دا زما ټول ستونزې مشکلات ټول حل شول دلته بودیجه حل شوه لنډه لاره دی دا وسوه خپل وزیر صاحب د مالیې ویلې چې دغه د فرمان پاک کړه زه 3 دفعې وه شیخ صاحب ته زه تللی یم د دغه مورد کې دا خبره ما کړې نو موږ هم دغه وایو چې دغه اوږده پروسه ده نو دا باید لنډه سي ځکه چې دا قانوني کار ده اضافي کوم غیر مالیې وزارت سره تاسو خبرې کړې ورغلې وایي سنګر صاحب څه یې درته وویله هغه ما خو درته ویل چې څه سوالونه ما سره زما سوالونه ټول وزیر صاحب د مالیې حل کړه کوم سوال مثلا یو د عملي کېدو سوال که چېرته دا راواچو مخته خو د فرمان عملي کېدل خواخوا یو سوالو موږ ته ویل چې طرحه جوړېږي طرح مکتوب وزیر صاحب مالیې ویل چې دغه کسان جوړ شوي چې دغه طرحه باید دی جوړه کړي یو پروسیجر د کاري د توضیح جوړ شي دا بل راته ویلې بل موږ د بودیجې مشکلات درلودل چې په بودیجه کې ستونزې موجودې دي دا راته ویل چې موږ په بودیجه کې هم ستونزې نه لرو دا مشکل هم زموږ حل شو ما ورته ویلې دا ډېره اوږده پروسه ده دا هم راته ویلې چې دا ما لنډه کړې ده دا پروسه چې هر وزارت خانې ته به یو اریزه دا یې مو ویلې راته چې دا اریزه هم وایي هم زه خپله وړم ما لا بیا ورته ویلې نه دا اریزې به مالې موږ ولاړ یو تاسو سره موږ کومک کوو تقریبا 1.5 میاشت مخکې دا خبره شوې د 1.5 میاشتې په جریان کې دا کارونه موږ کړي دي چې فرمان صادر شو موږ عاجل اقدام وکړو موږ چې هم بشري محکمې سره کینو چې دا پروسیجر په تشریح شي هم وزارت صاحب وزیر صاحب د مالیې سره د متقاعدینو د ټولنې مشر د شورا مشر تاسو متقاعدینو هم تاسو ته سترګې دي څه وخت بیرته ورځئ پلان مو څه د راتلونکي څه وخت د پوښتنې کوي چې کله عملي کېږي سرته رسېږي نو زه بیا تکرارا وزیر صاحب د مالیې سره بیا تکرارا رئیس صاحب د خزاین د وزارت مالیې سره کېناستم ځکه وزیر صاحب د مالیې چې خپلې خبرې خلاصې کړې نو رئیس صاحب د خزاین د وزارت مالیې ته یې وخت ورکړه چې ما سره وغږیږي بیا ما ته یې ویلې زه تا راغواړم په 3مه ورځ باندې بیا رئیس د خزاین د سترې محکمې زه وغوښتلم هغه سره مې دا مطرح کړه چې ما د حقوقو په نامه باندې هغه کړه چې دا حقوق باید تثبیت شي هغه راته په ډاګه ویلې چې زه هم عضو د کمیسیون یم رئیس صاحب د تقاعد کمیسیون ده ته کولی شي چې همیشه لپاره رئیس صاحب تقاعد ته لاړ شي د سره کېنې نو موږ دا 3 کالو کې چې دروازه په دروازه ګرځېدلي موږ چې تر څو حق وانخلو موږ بیا هم د دروازو په دروازه باندې ګرځو وزر به ورته کوو زارۍ به ورته کوو موږ به ورته ژاړو تر څو چې موږ خپل حق ته ورسېږو نو وزیر صاحب مالیې یو ښکلې خبره دا وکوله چې په دې شرعي نظام کې تاسو ته ولې حق در نه کړي موږ یو لږ خبر ته زویه مانه وایي پوښتنه کېږي دې که نه کېږي نو دغسې مسایل د مشران یې موږ ته وایي ولې موږ چې د غریبۍ پسې اخیستي وو چې لږ ورخطا یو چې موږ په دې باندې هم زه پوهېږم چې اداري پروسیجر باید طی کېږي کمیسیون باید یو طرحه جوړه شي ځکه دی کې څوک وایي یو عمري قطع علاقه معاش ورکوي څوک نه په 6 میاشتې ورکوي بل حتی مجاهد صاحب دا مو ویلی وی که یو ځای د سر مځغی که چیرې وی یو دمې موږ ونه شو کولی په قسط به یې ورکو یعنې دغه متقاعدین په هره نوع قوانینو ته دې حاضر دي ځکه چې اوسپېله لپاره د متقاعدین سپین بیرغ چتر لاندې دلته زندګي کوو راتلونکي پلان ورته څه لرئ کله ورځئ بیرته پوښتنه کوئ د چا راتلونکي پلان مو څه ده ورته د عملي کېدو لپاره کله ورځئ چا ته ورځئ دا له چا پوښتنه کوئ نو موږ به ریاست تقاعد زموږ مرجع اول ریاست تقاعد ریاست تقاعد تحت امر دی وزارت مالیې ده
دغه دوه مرجع دي تقاعد مسؤلین دي او له دې نه پورته شورای وزیران شته، شیخ صاحب شته. ما درته مخکې عرضه کوم چې هیڅ دروازه به موږ نه پرېږدو، ځکه دا مسله هم حق ده چې زه خپل حق نه دفاع ونه شم کولی، نو زه به د خاورې نه څنګه دفاع وکړم، زه به خپلې کورنۍ نه څنګه دفاع وکولی شم. ځکه دا بیا یې درته وایم چې دا غیر مشروع غوښتنه زما نه ده، دا د 1,20,000 غوښتنه ده چې غږیم، دا د 1,20,000 نفر غوښتنه ده. کاشکې یو نفر وای. نو موږ خو بیا دا وایو چې دلته خو امارت اسلامي ده، دا زموږ دولت ده، موږ رعایت یو. موږ په درهاو د وزیر صاحبانو ته ویلي چې په هر نوع شرایطو کې دغه فعلا هم موږ دا نه ګورو چې دا بیرغ ستر رقم ده، دا رئیس جمهور څوک ده، ځکه چې موږ دا تعهد کړی ده چې موږ تمامیت د ارضي او د افغانستان خلکو نه دفاع کوو، شخص نه موږ دفاع نه کوو چې اشرف غني رئیس جمهور چې هغه لاړ زه مو سره لاړ شم. نه، 12 نظام زمانه تیر شوي دي، ولې ما دلته زه په دې دولت کې دغه فعلا نه ورته پروت یم. پوښتنه به دلته دا راشي چې که فرمان ژر عملي نه شي، ستاسو شورا تقاعد شوي کسانو راتلونکی پلان سره؟ نو موږ خو مخکې عرضه کوو چې موږ بغاوتګر نه یو، موږ زور نه لرو، موږ به خپل حق غواړو. د شریعت په قوانینو کې زه داسې نه وایم چې غیر شرعي غوښتنې موږ لرو. زموږ حکومت چې اسلامي ده، موږ هم مسلمانان یو، موږ شریعت ته احترام کړی ده. فعلا لپاره د شرعي نظام لاندې موږ دلته زندگی کوو. هر ورځ د مشکلات د متقاعدینو مشرانو ته وایو. ولې نه وایم؟ نو زه چې دا خپل مشکل د متقاعدینو شورای وزیرانو ته وایم، وزیر صاحب مالیې ته ونه وایم، رئیس صاحب د الوزرا ته ونه وایم، شیخ صاحب ته ونه وایم، آیا دغه مشکلات زه خارجیانو ته وایم؟ نه، ما ته دا نه ایجابي چې زما مشکل خارجي ده، داخلي مشکل ده، باید زموږ امارت اسلامي دا مشکل باید حل کړي. ځکه دلته بل ستونزه زه نه ګورم د تقاعد کې. تقاعد داسې یو اصل ده چې تنها په افغانستان کې دا نه ده، ټول نړۍ کې تقاعد ده. نور دنیا کې خو ډېر ښه دي، هغلته خو ټول بیمه دي، هغه ډېر ښه زندګي متقاعدین لري، د هغوی له تجربو نه دولت استفاده کوي، د هغوی له تحصیلاتو نه متقاعدین استفاده کوي. کوم وخت چې دی تقاعد کېږي دی هلته بېرته راوغوښتي د هغې تجربې، ولې هغه موږ نه غواړو. هو که خدمت امارت اسلامي موږ ته په هر نوع خدمت ته وایي، ځکه چې د دغه خاورې د دغه ملت د بیت المال له پیسو نه ما تحصیل کړی ده، موږ خدمت ته اوس هم ټول متقاعدین لرئ. تاسو بله لا هم توان لرئ، وس او توان شته در سره؟ څوک چې توان لري کولی شي وظیفې ته نه، داسې ممانعت نشته چې موږ وایو چې بحث راټولوو. سنګر صاحب خبرې به راټولې کړو، وروستۍ حل لارې څه دي تر څو د خلک له خپلو حقونو څخه برخمن شي او ژر ورته رسېدنه وشي؟ زه په ډېر احترام سره، په ډېر وړوکي سن و سال سره د غټ مقاماتو د افغانستان د اسلامي چارواکو ته دا پیشنهاد کوم چې دغه د سپین ږیرو دا د هم د تاسې اولاد دي، د چا به پلاري، چا به وروري، دغه سپین ږیرو دې وطن ته ګوره ډېر صادقانه خدمت کړی، جنایت یې نه ده کړی. نو دغه خدمت خلکو ته دوی باید یو احترام ورکړي. دوی که یې نه راکوي ما ته دې ووایي چې دغه کار موږ نه درکوو، هم جواب شي. موږ ګوره په انتظار کې انتظار ډېر بد سره 3 کاله موږ انتظار وویسته. نو اوس چې شیخ صاحب هم حکم ورکړی، شریعت هم حکم کړی چې وردې کړي شي، بودیجه هم شته ده، فرمان هم صادر شوی، طرح هم جوړه شوې ده. نو موږ پیشنهاد ورته بیا کوو چې دغه خبره دې لږ زر عاجل جوړه کړي چې دغه متقاعدین له مرګ نه خلاص شي. تقاعد شویو کسانو ملګرو ته څه پیغام لرئ؟ متقاعدینو ته خو زه دا پیشنهاد لرم چې زموږ آخرینې عریضه به نو الله ته کوو، بندګانو ته هم ټوله وکوله. نو متقاعدینو ته دا پیشنهاد کوم چې دا زموږ حق ده او متقاعدین دي باید لږ صبر او حوصلې نه کار واخلي، ځکه چې دوی ته به منتري. ولې زه بیا دا وایم چې دغه متقاعدین 1 نفر 2 نفر 10 نفر دې راټول کړي، دغه امارت اسلامي موږ ته د یو قناعت کننده دلیل ووایي چې موږ ټولو ته ووایي چې څوک له دروازو نه راونوځي. اوس موږ ته چا ګوره تر اوسه پورې غیر زه چې خپله تللی موږ ته چا قناعت نه ده راکړی چې وروره دلته مشکلات دي، بودیجه نشته، پیسې نشته، دا نشته، موږ یې درکوو. درته هر ته زه تللی یم، ولې متقاعدین هېڅ چا ونه غوښتل، ټول یې راټول کړي وای، دوی ته یې قناعت ورکړی، ځکه دا مسافه نیسي، دا خفه کېږي د امارت اسلامي. یعنې دا یې حل لاره کېدلی شي چې تر څو دوی باید راټول کړي. دا خو ما ته ویل دا د تحصیل کرده قشر ده، د قناعت ور ده. اوس ما ته چې هر یو وزیر یو کارمند د دولت موږ یو چېرته راټول کړي چې وایي چې ورونو دغه ستاسې حق ده، تاسې د دې وطن بچیانې د تذکیره د افغانستان لري، نو موږ دغسې دولت مشکل لرو، دا مشکل سره موږ حاضر یو مشکل سره. د متقاعدینو شورا مشر افندي سنګر صاحب، تاسو مننه چې ګډون مو کړو، برخه مو اخیسته. کور مو ودان.
تاسو نم ډیره مننه د تلویزیون یک نم مننه چې زمونږ د سپینګیرو د دې غریبو دغه چارواکو ته اواز رسوي دغه یو غټ کور مودان خدای دې وکړي چې رسیدنه وشي. سلامت اوسئ درنو لیدونکو، تاسو هم مننه. بس پر همدې ځای پای ته رسوو، تر بیا ښې چارې.